چارج لوړېدل او د چارج ټیټېدل په کیمیاوي تعاملاتو کې که چېرته د یو اتوم اکسیډیشن نمبر چې کوم دی که تغییر وکړي مطلب اکسیډیشن نمبر کې چېرته د یو اتوم لوړ شو دې ته اکسیډیشن ویل کېږي او که چېرته همدا اکسیډیشن نمبر یې ټیټ شو دې ته ویل کېږي ریډکشن ویل کېږي بیا نو راځو د دغې تجربې موږ او تاسو سره سامانات چې شي دي اړتیا وړ سامانات او څه رقم ترسره کېږي اړتیا وړ سامانات د بیرون ساحه کې عملاً ګورو وی او تجربې هغه فارمول به موږ او تاسو سره ولیکو کاپر راځي تعامل کې د نایتریک اسید سره چا سره تعامل کې نایتریک اسید سره په نتیجه کې موږ او تاسو سره کاپر نایتریت لاسته راځي یعنی موږ او تاسو سره کاپر NO3 کاپر نایتریت لاسته راځي دویم موږ او تاسو سره دلته لاسته راځي هغه نایتروجن ډای اکساید لاسته راځي او دریم موږ او تاسو سره یو اندازه اوبه هم لاسته راځي او څلورم موږ او تاسو دې کې انرژي هم لاسته راځي خو د انرژي په کم اندازه باندې ده دومره ډېره نه ده راځو موږ او تاسو کله چې کاپر د نایتریک اسید سره تعامل وکړي دا شی لاسته راځي زموږ او تاسو هدف دی کې اکسیډیشن او ریډکشن پیژندل دي یعنی د اکسیډیشن نمبر لوړېدل او د اکسیډیشن نمبر ټیټېدل دي د بیا ریډکشن ورکېږي دلته تاسو متوجه شئ په عادي حالت کې د یو اتوم چارج یا اکسیډیشن نمبر نشته موږ او تاسو چارج موږ او تاسو سره صفر دی او چې صفر دی دا اکسیډیشن نمبر بیا نه لري د هایدروجن اکسیډیشن نمبر دلته موږ او تاسو سره مثبت یو دی د نایتروجن مثبت 15 دا اکسیجن منفي 2 خو دلته وګورئ دلته موږ او تاسو سره منفي 2 دی دلته د نایتروجن موږ او تاسو سره مثبت 15 او د اکسیجن منفي 2 دلته راځو موږ او تاسو سره دا چې سره کوم محاسبه کېږي د مخکې درسونو کې موږ او تاسو ویلي دي شوس دلته موږ او تاسو د منفي 2 او د اکسیډیشن نمبر مثبت 4 د هایدروجن مثبت 1 او د موږ او تاسو سره منفي 2 تغییر ته تاسو متوجه شئ تغییر موږ او تاسو سره څه شی وکړ تغییر کاپر د صفر خو دلته منفي 2 شو د صفر نه مطلب کده شو اکسیډیشن نمبر چې کله کده شو دا موږ او تاسو سره خپل ریډکشن شو نو کاپر موږ او تاسو سره په دې ځای کې ریډکشن شو کاپر موږ او تاسو سره مخکې صفر اوس منفي 2 شو دویم راځو هایدروجن د چې هایدروجن دی خو هیڅ تغییر نه دی کړی هایدروجن موږ او تاسو سره هغه مثبت یو دی اوس مثبت یو دی نو دا نه ریډکشن شوی او نه اکسیډیشن شوی دی دریم راځو اکسیجن د شوس اکسیجن وګورئ تاسو اکسیجن منفي 2 دلته منفي 2 دلته منفي 2 مطلب کوم تغییر نه دی کړی راځو نایتروجن ته تاسو ولې مثبت 15 دلته په دې ځای کې کوم تغییر نه دی کړی او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو سره تغییر کړی مثبت 4 ولاسه مثبت 4 ولاسه موږ او تاسو سره څه شوی ریډکشن شوی دی چې بس هم دې ته ورکیږي ریډوکس تعاملات چې دا موږ او تاسو سره څه ډول بیا لاسه راځي عملاً بیا ثابت دي چې شلا سره زی تیر سات موږ او تاسو ویلې راځو چې عملاً تجربه کوو موږ او تاسو ویلې نایتریک اسید کچیرته د کافر یا مس سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو سره کافر نایتریت یعنی مالګه لاسته راځي نایتروجن ډای اکساید لاسته راځي او همدارنګه اوبه لاسته راځي څنګه به لاسته راځي کله چې تاسو نایتریک اسید دې کې واچو کافر سره تعامل وکړئ بره چې کوم ازادي کې تقریبا د سه نارنجي غوندې رنگ باندې یعنی سربخن غوندې رنگ باندې موږ او تاسو سره د نایتروجن ډای اکساید رنگ د چې د آزاد هوا ته آزادي کی اوبه هم ور سره آزادي کی خو کې دې چې د بیکر په خوشا کې ونخلي به موږ او تاسو وګورو او دریم موضوع چې موږ او تاسو سره کافر نایتریت مالګه ده دا به تقریبا د دې غازلوی په شان یا د سه ابي غوندې رنگ غوړه کوي دا بیخ ته پاتې کیږي د مای په شکل باندې نو دغه شی نه موږ او تاسو سره دا چې ریډکشن اکسیډیشن چې دا موږ او تاسو نور ویلې راځو اوس موږ او تاسو د اړتیا وړ سمالات یا کم سمالات ضرورت دي نایتریک اسید کاپر اورلګید سپیچولا همدارکم فلاسک ګیرا او د اور سرچینه پروسیجر یې څه ډول دی موږ او تاسو لومړی اورلګید راخلو او غاز ډبه باندې غاز خوش کوو یا اور به په دا غاز په خوش کوو بیا ورته اور اچو بیا لږ اندازه نایتریک اسید راخلو په دې کې وراچو په دې کې اندازه نایتریک اسید وراچو
دې ځای وروسته یو اندازه کاپر راخلو په دې کې ورچو چې دا لږ زهري غوندې غاز دی ځان ته نه ساتو بره تاسو د ژړ رنګ سره ګورئ دا موږ او تاسو سره نایتریک اسید دی وبخی دا کم غاز تاسو ګورئ بره چې استعمالیږي دا موږ او تاسو سره نایتروجن ډای اکساید دی لاندې چې کوم پاتې کېږي ګوره د ګازدوي په شان رنګ لري دا موږ او تاسو سره د کاپر نایتریت او غاړه د بیکرو پورې چې نخلي دا موږ او تاسو سره د اوبو اندازه ده یا اوبه دي شاده که تاسو هم د اسکوي شاده تودوخه ترېنه بندوي بیرته دا چې پلاس موږ او تاسو سره سور دی نو لاس نه وروړو دی په خاطر باندې نو تاسو دلته وګورئ شبس هم د ګرانې موږ او تاسو مکمل خلاصو لاندې بیخ کې تاسو ګورئ دا په ګلابي رنگ سره تقریبا نیلی رنگ سره دا نیلی رنگ چې دا خپل د کافر نایتریت بره چې تاسو کوم رنگونه ژړ رنگ دا نایتروجن ډای اکساید او تاسو د بیکر غاړې پورې وګورئ مایع نه خته نشه بس دغه مایع موږ او تاسو سره خپل اوبه ده نو چې موږ او تاسو ویل چې درې شنه استعمالېږي نو کافر نایتریت اوبه وي او امداره کوم موږ او تاسو نایتروجن ډای اکساید چې هغه آزاد هوا ته استعمال دا اوس تاسو تجربه